زمونږ رب نږدې دی چې پټه پټه دعا وغواړو که زمونږ رب لرې دی چې موږ ورته چغې ووهو رب العالمین خود ذات په لحاظ فوق العرش دی سم چې دغه د شان سره لایقه ده خو د الله علم او قدرت په هر ځای کې دی د علم او قدرت په لحاظ زمونږ د دې شایرک نه نږدې دی نو دا آیت الله راولېږل اے زما نبی و اذا سألك عبادي او کله چې تپوسو کیستانه زما بندگان زما په باره کې چې زمونږ رب نه موږ څنګه دعا وغواړو فإني قريب ورته وایي زه نږدې یم الله رب العالمین زه نږدې یم زه ستا اورم ستا د دې زړه نه خبر یم دا په خوله چې سوی دی نه خبر یم فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان زه قبلوم دعا د دعا غوښتون کې خو چې کله صرف زمانه غواړي اذا دعان ته پکې ګوره شرط دا نه چې د الله نن دعا غواړي او پیر بابا او کاکا سیبا او لوی ځوانا او علي سیبا او پلانی سیبا تم را لدا کارو نه غیر الله توازن مکوا شرک ناری پکې مو ها مکس اچار م جوړوا خالص دعا وکا الا لله الدين الخالص الله رب العالمین فرمای د الله دین او بندگی به سوچکه بل څوک برا سره نه شریکه چې ما ته आवाज کې به صرف ما ته आवाज کې ما سره به نور هغه کسان چې ضعیفان دي کمزوري دي په خاورو کې دفن شوی دي مرګ پر راغله دي تکلیف پر راغله دي هغه ما سره مشرک وا د الله قوت او پیجنا د الله قدرت او پیجنا د الله قدر او پیجنا وما قدر الله حق قدره الله فرمای ډیر خلق زما قدر لا اوسه پورې نه دی پیجندل سوره بقره کې پرون درس کې تیر شوم تدریمه پارام چې شروع کړ آیت الکرسی مونږ ویلا لس جملې دي د الله ر توحید الله اکبر 50 پکې کلمات دي د الله ر توحید الله رب العالمین څه فرمایي ولا يؤوده حفظهما نستړی کوي الله لرا ساتنه او حفاظت د اسمانونو د ځمکې الله دا ټول سیستم ز چلوم زستړی کېږم نه چې الله ز نستړی کېږم بل چاته ولې आवाज کوي چې فلانیه تراش او فلانیه تراش رب العالمین فرمای اذا دعان کله چې زمانه دعا غواړي زور له دعا قبل فليستجيبوا لي دا بندگان دي زما حکمونه ومني وليؤمنوا بي فما دي يقين وکي چې زور له دعا قبلهم لعلهم يرشدون دې لپاره چې کامیاب شي او د هدایت اعلی مرتبه ته ورسي وګوره دعا د زړه په یقین پکار ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن الله رب العالمین نه قبل دعا د اغه زړه چې اغه زړه غافل او بے پروا دي دین د معلومی دا دعا اصل کې د زړه نه بغواړي دا خلی صرف ترجمانی کوي دا خلا ستاره د زړه ترجمانی کوي دعا به دې زنه غواړي د زړه په یقین به غواړي او بل به دا یقین کې چې الله رب العالمین دعا قبلون کې ده او بل د دعا په قبولولو کوي تادیم کوا زمون په الله تعالی سره قرض نشتا تادیم کوا چې بس واست قبول شي او بیگانه دي قبول شي او ثباته بس سوال کوا او زاری کوا دا دروازه ټکوا یو ورځ به کولا وشي